بلوچستان کې 14 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان پوځ د جمعې نومبر 3 تایید کړه چې یاغیانو د بلوچستان په ولایت کې په یوه کامین کې د دې هیواد لږ تر لږه 14 سرتیري وژلي دي. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې په برید کې د یاغیانو سره ښې پرېمانه وسلې وې. پیښه د ګوادر په سیمه کې شوي چې چین پکې د عربو په سمندرګي کې د یو بندر چارې په غاړه لري. دا په تیرو څو کلونو کې د پاکستان په پوځ تر ټولو خونړی برید بلل کېږي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ویلي چې د نظامي موټرو د کاروان د ګوادر ولسوالۍ د پسینې ښارګوټي څخه اورماډي ته روان و چې برید پرې وشو. په اعلامیه کې ویل شوي چې د دې ناوړه کړنې کوونکي به تعقیب او عدالت ته راښکل شي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور حق ککړ برید غندلی او د وژل شویو سرتیرو د کورنیو غړیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. سره له دې چې تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې، خو شک په بلوچ بیلتون غوښتونکو کېږي چې دا کالونو را په دې خوا په دې ولایت کې وسلوال فعالیت لري او وخت نا وخت د پاکستان په امنیتي ځواکونو دا ډول بریدونه کوي. بلوچ بیلتون غوښتونکي د پاکستان څخه د خپلواکۍ اخیستو په خاطر جنګیږي او په حکومت تور لګوي چې د هغوی طبیعي سرچینو څخه ګټه اخلي، خو خیر یې د دې ولایت وګړو ته نه رسیږي. د بلوچستان په ولایت کې د پوځیانو په موټر برید سره سم د خیبر پښتونخوا د ډیرا اسماعیل خان په ښارګوټي کې هم یو درنه چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او تر 100 ډېر نور ټپیان شول. سره له دې چې په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو غورځنګ ډله فعاله ده، خو تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید کولو ادعا نه ده کړې. بلوچ بیلتون غوښتونکي او پاکستاني طالبان په دې تازه وخت کې په امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي دي. په دې بریدونو کې یوازې په روان میلادي کال کې تر 200 ډېر کسان وژل شوي چې ډېری د پاکستان امنیتي ځواکونو غړي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې په دې موده کې 240 پوځیان د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. سره له دې چې د بلوچستان په ولایت کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو ترڅنګ د اسلامي دولت یا داعش ډلې او نورې وسلوالې ډلې فعالیت لري، خو د پاکستان لنډمهالي حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست بګټي څه موده وړاندې د بلوچستان په نامنۍ کې د هند استخباراتي اداره راتورنه کړې وه. بګټي وویل هر څوک چې له دوی سره مرسته کوي او یا خواخوږي ورسره لري چې هر څوک وي او په هر نوم باندې وي، زموږ لپاره ټول یو دي، ټول له یو ځایه کنټرول کیږي. خو د هند حکومت د پاکستان د حکومتي چارواکو دا ډول تورونه تل بې اساسه ګڼلي دي. پاکستان کې د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز د پاکستان د امنیتي حالاتو په اړه په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سږکال د دغه هیواد په کچه د ترهګرۍ په پیښو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. ریپورټ دا هم وایي چې په پنجاب ایالت کې په تیرو 3 میاشتو کې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوي، خو په نورو ایالتونو کې بیا د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي دي. د څېړنو امنیتي مطالعاتو مرکز ویلي سږکال په ټول پاکستان کې د ترهګرۍ 1078 پیښې ترسره شوي چې 46% شوي بریدونه پر امنیتي ځواکونو شوي او دا په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړ شمېر دی.